اخیری شعر دی چې باید چې راغه چې د ظلم دا نظام بدل کړي. باید چې راغه چې د ظلم دا نظام بدل کړي او د نوي دور د ظلمو مې حوصلې نورې واه ډېر ملګریو بیا سلامونه او نیکی هیلې مې ومنو. چراغ افریدي را سره بیا نوستی او د ډېرو ملګریو په پرزور اصرار باندې یو ځل بیا یې چراغ صاحب سره ناست یم. شعرونه به هم ترې واورئ چراغ صاحب نه. د موجوده حالاتو مطابق یو ډېر زبردست غزل دی، ډېر ښکلي شعرونه دي پکې. که څه هم ملګریو به لوستلی وي خو اورېدلی به ډېرو کمو خلکو وي، بلکې چا به اورېدلی شاید چې نه وي. نو چراغ صاحب بیا دې مننه کوم، شکریه چې وخت یې راکړلو. مننه کوم، یون د مینولو هم مننه کوم. مننه. څو شعرونه ورسره شریکوم. یې شي حالات بدل دي د حالاتو تقاضې نورې دي. حالات بدل دي د حالاتو تقاضې نورې دي. حالات بدل دي د حالاتو تقاضې نورې دي. خو حیران په دې یم چې زمونږ ارادې نورې دي. واه واه ډېر ښه دی. حالات بدل دي د حالاتو تقاضې نورې دي. خو حیران په دې یم چې زمونږ ارادې نورې دي. واه. او دلته ویل غواړي د مینې محبت ترانې. دلته ویل غواړي د مینې محبت ترانې او دلته نغمې نورې دي، دلته ترانې نورې دي. واه 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 ډېر ښکلی شعر دی. واه. دلته ویل غواړي د مینې محبت ترانې، دلته نغمې نورې دي، دلته ترانې نورې دي. او دا وطن څه د ادمزاده شرمخانو ډک دی. دا وطن څه د ادمزاده شرمخانو ډک دی. او دلته کې پام کوه د عدل پیمانې نورې دي. واه واه ښکلی شعر دی، زبردست. دا وطن څه د ادمزاده شرمخانو ډک دی، دلته کې پام کوه د عدل پیمانې نورې دي. او دا پښتونخوا ده ادیرې سینه د ارته ساته. دا پښتونخوا ده ادیرې سینه د ارته ساته. او د دې نه پس ته را روانې جنازې نورې دي. واه واه څه ښکلی شعر دی، بیا یې وایه ډېر ښه. دا پښتونخوا د ادیرې سینه د ارته ساته او د دې نه پس ته را روانې جنازې نورې دي. واه. او زلمي د پام کوي لږ فکر لږ طلب دې کوي. زلمی د پام کوي لږ فکر لږ طلب دې کوي. زلمی د پام کوي لږ فکر لږ طلب دې کوي. او ښکاره دي نورې او خاموشه اوازې نورې. واه 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 ښکلی دی، ښکلی شعر دی. زلمی د پام کوي لږ فکر لږ طلب دې کوي. ښکاره دي نورې او خاموشه اوازې نورې دي. او ځکه مونږ ځان ته اوس د خپل زړه دروازې پرانیستې. ځکه مونږ ځان ته اوس د خپل زړه دروازې پرانیستې او اوس د جانانه هغه نه دي دروازې نورې دي. ښکلی زبردست. او اخیری شعر دی چې باید چې راغه چې د ظلم دا نظام بدل کړي. باید چې راغه چې د ظلم دا نظام بدل کړي او د نوي دور د ظلمو مې حوصلې نورې. واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی او ډېر زبردست غزل چراغ صاحب نه تاسو واورېدلو. تر بل ملاقات پورې، تر بل غزل پورې ثاقب افریدي له ورکړو اجازه د الله په امان او رښتیا. چینل دې سره لایک سبسکرایب وکړو. زه هیدم.